او د تراویح نه غوي انکار کوي ځکه صحابه کرامو سره نسبت د خلفای راشدون سره غوي د صحابه کرامو خلفای راشدون دشمنان دي نو دا نه مني. دویم نمبر اهل سنت والجماعت. اهل سنت والجماعت تراویح مستقل منځ مني، تهجد جدا منځ مني. هغه وایي تراویح چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سره په رمضان مبارک کې کړي، د رمضان مبارک سره تعلق سات او تهجد در پوره کال سره تعلق سات د مستقل دو جدا جدا منځونه. په منځ کې د مون شاکر غونډه کې خلک دي چې هغه د تراویح نه مستقل انکار کوي، مستقل منکر دي. دام اگر شیو تایید کوي د روافض ملګری په دغه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو، امید لرم چې خبر الله تعالی ژوندۍ ساته. د تراویح په حواله سره د مفتی منیر شاکر چې مشهور منکر حدیث دی، تیر کال دغه یو کلیپ راغلی چې غیر تراویح نه انکار کو، نو دوی چې دا سنت نه دي. نو ما په خپل مخ کې کلیپ کې دوباره به موږ تاسو ته د خپل پیجونو نشر کو ان شاء الله. په کې د احادیث مبارکونه ورته د سنت لفظ ما خودلو چې مشهور احادیث په غیباب کې راغلي دي. شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. دا د سمیاشت الله دې روزي په تاسو پرس کړی او مار دې قیام یعنی تراویح تاسو د پر سنت ګرځولې دي. بیره فقهای کرامو نه ماخولی په کوم باندې چې امت همیشه اعتماد کړی دی چې تراویح سنت دی په اتفاق د فقهای کرامو سره، او دې د سنتیت نه انکار کوونکې د مردود دی، مردود شهادت دی، گمراه دی. دویم نمبر د وی چې لفظ د تراویح نشته نو هغه ما د اتو احادیثونه لفظ د تراویح هم په خپل تیر کال کریب کې خوله دوباره به تاسو ته مونږ نشر کو ان شاء الله. دریم نمبر 20 رکعات باندې د صحاب مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات کړي. د مخکې کلیپ کې په ما دلیل پیش کړیو، نبی له صلوات والسلام شل رکعات کړي، صحابه کرامو کړي، خلفای راشدینو کړي دي. 1400 کال د مسلمانانو تعامل په شل رکعات را روان دي او اجماع د امتم په 20 رکعات تراویح باندې شوې ده. په دغه باندې ما احادیث او اجماع پیش کړیو. بیا ابل ورسره د کم کلیپ راغی په کې سو الزامات لګولې او مست تراویح په حواله سره یو الزام داو چې نبی علیہ السلام صرف دریش پې کړی دي. نو ما غل جواب ورکو چې با جماعت دریش پې کړی. نور ما په کتیر کلیپ کې د احادیث نو خودل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله د صحابه کرامو هم کولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ځان نه کولی. دا دریش په خو صرف با جماعت کړی وي. بل یو خبره د مانه پاتې شو د دې کې مختصر یو دوه خبرې پاغي کوم. تیر کلیپ کې مانه پاتې شو د ویلو چې تراویح او تهجد یو سیز دی او بس په رمضان مبارک کې به ورته کولې ډېری به کولې، نو امروز کې به لګي کولې. نو ملګرو دا د غلط بیانی ده. نن سبا 1400 کال تعامل له مسلمانانو کې تاسو په حرمینو شریفینو کې شپې په اوله حصہ کې تراویح وشي، په اخر حصہ کې تهجد وشي. دا 1400 کال د مسلمانانو تعامل را روان دي. دویم نمبر کې تاسو ګورئ تهجد جدا سیز دی، تراویح جدا سیز دی. تهجد دا ثابت دی په قرآن مجید سره دی، مشروعیت په قرآن سره دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. او د تراویح مشروعیت دا په حدیث سره شوی دی. شهر كتب الله علیکم صیامه وسننت لكم قیامه، ابن ماجه صفحه نمبر 95. نو هر کله چې دواړو د مشروعیت زګونو جدا جدا دي، د تهجد د مشروعیت ځای قرآن دی او د تراویح د مشروعیت ځای احادیث ته، نو بیا دواړه څنګه یو شو. دریم نمبر تاسو کو وګورئ بخاری شریف جلد 1267 کې روایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تراویح چې وی قیام رمضان چې د نبی له صلوات والسلام دریش په وکړي بس لورم شپه و نه وتلو. بیا سحر له چراغه نبی له صلوات والسلام خشیت ایکتب علیکم، زویرم چې تاسو باندې به پرس شي، تاسو به نه شي کولو د پرزیت د یری راونه وتم. نو دا تراویح با جماعت سلسله رسول الله صلی الله علیه وسلم د یری د پرزیت نه پرې خو دی وا. او هر چې تهجد نو دا خو اول دور کې هغه پرس پاتې شو، بیا وروسته د پرزیت منسوخ شوی. نو چې پرزیت یو ځل منسوخ شوی نو باره د غیر پرزیت یره د کوم طرف راغله. نو دا واضح دلیل دی په دې باندې چې دا دواړه جدا جدا سيزونه دي. او سلورم نمبر تهجد د وتر سره کم از کم ورکات او زیات نه زیات 14 رکعات مسنون دي، لکه په روایت د ابو داود کې د طحاوی وغیرہ کې. او د تهجد د تهجد په تعداد کې کمې زیاتې راتلیش او د تراویح خاص تعداد مقرر دی چې 20 رکعات دی. حتی چې کوم غیر مغل اختلاف کوي هغه هم تعداد مقرر مني چې 8 رکعات دی.
نو د هغې تعداد د تهجد نه دی مقرر که مې زیاتې پکې راتلی شي او د تراویحو تعداد به قید مقرر دی نو بیا دواړه څنګه یو ځای شو. 5 نمبر د تراویحو نه وروسته وتر با جماعت دا د خلفای راشدینو سنت دی چې په جماعت په جمع سره هغه ادا کول او د تهجد نه وروسته وتر با جماعت ادا کول نه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نه د خلفای راشدینو نه د صحابو نه او د تراویح نه وروسته وتر با جماعت ادا کول لا بغیر خلفای راشدین او صحابه کرامو نه ثابت دي. دغه رنګ شپږم نمبر عمر فاروق رضی الله عنه یوزل راغی هغه په بخاری شریف جل 1 په نمبر 150 د قدیمی چاپ کې نور پیډیشنونو کې هغه دي د چوکتل چې څه خلک هغه تراویح وکي به ورنه تهجد پاتې نو عمر فاروق اعلان وکړ بخاری پر د الفاظ ولتی تنامون عنها هغه مونږ تاسو راغینه ود کېږي افضل من التي تقومون غره د هغه مونږ چې تاسو قایموي یعنی د تهجد مونږ او د ټیم غره د تراویح والا د مونږ او ټیم نه لہذا تاسو غفلت مکوئ د تراویح مونږ هم کوئ د تهجد ټیم مونږ هم کوئ دم په دې باندې نسته. وم نمبر روایتونه دغه معلومیږي چې دا جدا جدا مونږونه دي. دارقطنی جل صفحه 159 کې روایت موجود دی. اکرمه رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو ځل د رمضان مبارک میاشت په نظر رانغله نو فاراد الله يصوموا الله يقوموا نبی علیہ السلام او صحابه اراده وکړه چې قیام مونږ کې یعنی تراویح او روزي مونږ نسی. بیا لږ وخت پس د اعرابو نه یو کس راغی هغه ویل چې الله رسول مونږ میاشت لیدل لوګه د حدیث دی نو چې کله پاغي باندې اعتماد وکړل شو نو اعلان نو شو اي يصوموا او يقوموا نبی رسول ثابت الاعلان وکړو ته چې روزه مونږ نسی او تاسو تراویح هم وکي قیام هم وکي. نو ګوره څنګه چې د رمضان مبارک روزي د میاشت سره تعلق ساتي ام دقه شانتي د تراویح د دې خاص میاشت سره تعلق ساتي په عام ورځو کې نه کیږي او تهجد خو خبره خبر د ټول کال کیږي نو ټول دنیا په دې باندې. اتم نمبر فریقین ټول په دې باندې یعنی ټول په دې باندې متفق دي که غیر مقلدین دي که اهل سنت والجماعت د ټول په دې متفق دي چې د تراویح کیفیت متعین دی هغه سره په 2 رکعات په یو سلام سره کول او د تهجد کیفیت نه متعین کته 2 رکعات په یو سلام سره کې 3 رکعات په یو سلام سره. نهم نمبر دی باب کې تاسو صحیح احادیث پرانا کې وګورئ نو ابل ورځ ما په خپل کلیپ کې په دې باندې بحث د په اعتراض په جواب کې کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تراویح د ماسوتن منځ نه متصل بات کړی دي خلفای راشدین د ماسوتن منځ نه متصل بات کړی دي صحابه کرامو کړي سورله سو کله تعامل مسلمانانو په دې روان دي او تهجد چې دی دا همیشه رسول الله سمود شوی دی بیا پاسېدل د شپې په منځ یې سکی یا په خیر یې سکی دی کړی دي لکه بخاری شریف جل 156 یا دغه سی ابن عباس عمر و تهجد بعد النوم تفسیر ابن عباس په نمبر 181. نو ګوره د دواړو اوقات هم جدا جدا تراویح وخت چې دی اگر ماستن مونږ نه بعد دی او د تهجد وخت چې دی اگر ماستن مونږ نه وروسته چې انسان ود شي دغه نه پس بیا پاسې هغه تهجد دی. دغه سلسم نمبر تاسو کې محدثین وګورئ هغوی په خپلو کتابونو کې د تهجد جدا بابونه لګولي د تراویح او قیام رمضان جدا بابونه لګولي چې دام د دې خبرې دلیل دی چې دا دواړه مستقل جدا جدا دي او په دې باندې زموږ علماء مستقل کتابونه هم لیکل تقریبا 50 پورې دلایل په دغه ماره جمع کړي دي چې تراویح او تهجد د دواړه جدا جدا سيزونه دلته د الله سما صرف په هم الفاظو کې ستاسو په لپاره ذکر لې او یاد ساتئ دلته دوه ډلې دي یو د اهل سنت والجماعت دویمه د شیعاګانو روافضو. شیعه روافض چې دي هغوی خو تراویح د سره مني نه هغوی وایي تهجد یو منځ دی مستقل رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره کال کړی دی او د تراویح نه هغوی انکار کوي ځکه صحابه کرامو سره نسبت د خلفای راشدین سره هغوی د صحابه کرامو خلفای راشدین دشمنان دي نو دا نه مني. دویم نمبر اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت تراویح مستقل منځ مني تهجد جدا منځ مني هغوی وایي تراویح چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام سره په رمضان مبارک کې کړي د رمضان مبارک سره تعلق ساتي او تهجد در پوره کال سره تعلق ساتي د مستقل دو جدا جدا منځونه دي. په منځ کې د مون شاکر غونډه کې خلک دي چې هغوی د تراویح نه مستقل انکار کوي مستقل منکر دي دام اگر شیو تایید کوي د روافض ملګری په دغه کې الله رب ذوالجلال دی امت د دیو د گمراهی نه محفوظ وساتي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.